الرحمن الرحیم یوازې خپل انټرنیټ کورس شپږمې ورځ درس ته دوام ورکوي. شپږمه ویډیو ده. راځو دلته ډاکومنټس ته ګوګل ایپ کې زموږ او ستاسو موضوع ده. ګوره ډاکومنټ څه معنا DOC دا د ورډ فایل دی. لکه تا سره مایکروسافټ ورډ فایل کمپیوټر کې نشته او ته غواړې یو فایل په ورډ کې ولیکې، نو دې نه ته کار اخیستی شي. آنلاین ته خپل ډاکومنټ لیکلی شي او هغه به خپل کمپیوټر کې سیف کولی شي. لکه زه غواړم چې DOC ډاکومنټ کلوز اوپن کړم. ګوره اوپن مې کړو. DOCS دا د مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ به موږ ته خلاصوي. دې کې تاسو خپل فایل لیکلی شئ. لکه ریزومي تیار ټمپلیټ شته، دې نه کار اخلئ که نه خپل یو بلینک ډاکومنټ اخلئ، نو بلینک ډاکومنټ باندې کلیک کړه. دا اوس موږ آنلاین موږ ته تاسو ګورئ مایکروسافټ ورډ دی او لکه په همغې شکل کې دی. څه ټکس تاسو لیکل غواړئ دلته ولیکئ. مثال my name is خان داسې یو څه ټکس ولیکئ. داسې مثال په توره دا فایل ته خپل کمپیوټر کې سیف کړئ، نو دلته راشئ ډاونلوډ سیف یې کړه. په کوم فارمیټ PDF فارمیټ کې سیف کړئ، HTML هغه ورډ پیډ نوټ پیډ فارمیټ کې ایمیل کې چاته نوې ډاکومنټ ته شیر کې نور دا ورډ کې تاسو لیکل بولډ اټالیک انډرلاین دا شیونه تاسو هم دلته کولی شئ شیر کې شیر کولی هم شي. بل همداسې کری شو بلاګرز چې دی بلاګر دا یو بلاګر خپله په ګوګل کې موږ او تاسو دلته سرچ کړو واټ از بلاګر. ګوره د دې تعریف به موږ او تاسو ته داسې راکړي چې دا خپله یو سایټ غوندې د کار کوي. بلاګر لکه یو سایټ ته ځان ته جوړی، د سایټ غوندې دا استعمالیږي. دې کې خپل معلومات څه کولی شو موږ او تاسو پبلش کولی شو، سټور کولی شو او معلومات موږ او تاسو شیر کولی شو. دا ګوره دلته لیکلی دی بلاګر یوز فار واټ ټو میک، دلته ټول تعریف لیکل شوی دی. دې نه تعریف اخیستی شي. اوس ګوره بلاګر پوسټ دی، نیو پوسټ باندې کلیک کړه، څه بلاګ جوړه څه مثال ټکس لیکي. د دې بلاګر لینک تاسو شیر کولی هم شئ فیسبوک باندې، په واتساپ باندې چې هغه په لینک کلیک کوي ستاسو بلاګر به ورته څه کېږي اوپن کېږي. نو دا د سایټ غوندې کار کوي. دې نه هم پبلش کولی هم شئ تاسو. کنفرم باندې کلیک کړئ، نه پبلش کېږي هم. ګورئ همداسې بلاګر نه پس چې دی هند نوټس دی، هند نوټس اخلئ. هند نوټس دلته تاسو جوړول غواړئ. هند نوټس څه معنا لاسي نوټ دا غواړئ جوړ کړئ. هند نوټس نه هم تاسو کار اخیستلی شئ. هند نوټس ګورئ میسیجنګ وایس ویډیو دا هند نوټس دی. نیکسټ دا هغه دی. نو ګوره ویډیو کال کوي، ځینه فون کال کوي، میسج کوي، په دې شکل کولی شئ. انټر ایمیل نیم دلته عکس ده یا فون نمبر کولی شئ. دا هنګ نوټس ده، سوري هنګ نوټس. مثال چاته ویډیو کال کوي، نه ویډیو کال هم کولی شئ. خپل دلته عکس انټر ایمیل یا نیم هغه که چې هغه جیمیل کې آنلاین هغه ته کال دي، فون کال کولی شئ. د فون کال لپاره وزن پیسې غواړي، دې بس خپل هغه به پیسې ورته جمع کوي. که چا سره اکاونټ وي لري نو هغه نه تیار ورته کټ کوي، دلته رجسټر کوي، میسج کولی شي. صحیح شو. نو دا هنګ نوټس دی. زه هنګ نوټس فکر لاړم، دا هنګ نوټس دی. ښه که دلته راشو واپس دا کیپ ته ساتلی شي. کلاس روم غوندې دا م آنلاین ارت دی. مثال دا کولیکشنز دي. ایکسل شیټ آنلاین استعمالولی شي. پاور پوینټ سلایډ آنلاین جوړولی شي. جیم بورډ شو. دا نور ایپس ګوګل ایډس ورکوي ګوګل ته، هغه هم دې نه نشرولی شي. ګوره کلاس روم دی کنټینیو کړه. داسې ټرای انادر اکاونټ داسې شکل کې یو کلاس روم جوړېږي. دې شي سره زه اول ځل مخ شم. دلته ورته ولیکه د ګوګل ارت د کوم کوریا د کوم ځای درته هغه نښه ښیي. ګورئ په دې شکل راته شو کوي سرچ کیپیټل آف فرانک په دې شکل. مثال خپل ورکو
کوم شکل کې غواړئ دلته نیکس کې کلوز کې تاسو خپل هم ټایپ کولی شئ ته ایډ باندې زوم ولته چیرته ایډرس لیکل کېږي هم ښه نور پکې څه نشته نو څه چې مهم و مې درته ټول تشریح کړو دا موږ سره ګوګل او جیمیل ختم شو انشاءالله نور ویډیوګان په د یاهو سیټینګ شو د هاټ میل سیټینګ شو همداسې فیسبوک سکایپ یوټیوب دې شیانو ته په دې شی ورو مخکې ځو نو که څه غلطي څه شوي بخښنه غواړو ځکه دې شیانو سره زه همداسې اول ځل مې ځکه ټول تشریح کړه چې ما خپله هم اول ځل دومره ډیپ پکې چاته نه یم تللی خو آنلاین کوشش مې وکړه څه چې خپله راته پکې زده نو تاسو هم هم وښودو نیو کلیکشنز کې ګورئ دا کلیکشنز دلته سلیکټ کلیکشنز خپله یو کلیکشن جوړولی شئ په دې شیر کولی شئ یا